زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه یو دي ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچا اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي او دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه دا ځکه د اسلام او د پښتو رنګونه یو دي داد محمد دلسوز یو شعر رامخته شي هغه وایي چې په پښتو کې څوک خبرې وکړي زما په خیال د مسلمان راشي بیا د مینه یم جنون یم پرله پسې یون یم روښانه سباوون یم زیرې د ژوندون یم د حسین سره په صف کې ولاړ بېشکه ته د ځان سره ابن زیاد ساته مه چاته لاس نیسه او مه د چا نه تمه لره په خپلو ځوانو حوصلو د اعتماد ساته چې ستا وطن پې ابادېږي یا د زور خاونده نو دا زما وطن هم دغسې برباد ساته چې ستا هلته د هر چا خپل خپل ځای و د سجدې دپاره مونږ عبادت کوو زمونږ نه بدعت نه کېده مونږ چې د خپل کوره د بل کور ته ویشتل کاڼي یاره بیا به خامخا زمونږ کره راتلل کاڼي یاره بیا به خامخا زمونږ کره راتلل کاڼي په 14 مئی د جمعې په ورځ ماښام قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد کې د پښتون سټوډنټ کونسل د ادب او کلتور څانګې لخوا یو خوندوره مشاعره او د موسیقۍ محفل را جوړ کړی شوی د مشاعرې صدارت استاد شاعر ادیب او د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد بانی مشر میمرې شفق وکړ په دې موقع نامتو شاعر ادیب او د اسلامیه کالج پیښور پښتو څانګې پخوانی چیرمن ډاکټر عباسین یوسفزی مشر میلمو د نظامت چارې سردار یوسفزی تر د پښتون کونسل چیرمن انعام ترین او منتظم اعلی احمد خان خپلواک په لاسونو صدر محفل او مشر میلمه ته د ګلونو ګېډۍ پرزو کړې شوې ښاغلي انعام ترین او احمد خان خپلواک د میلمنو شکریا ادا کړه او عزم څرګند کړ چې دوی به د ادب او کلتور د خدمت دا لړۍ جاري ساتي مشاعره کې ښاغلو ډاکټر عباسین یوسفزی میمرې شفق جلبل اشنغري پروفیسر ظاهر شاه ظاهر اقبال حسین ابکار عبدالحمید زاهد سردار یوسفزی حیات سواتی خان کریم افریدی نسیم مندوخیل راج مروت عزیز خټک سارا خان او احمد خان خپلواک خپل کلامونه اړوند کړل د ستورکې نومیاله هنرمنده رخسانه ګل کاکړ هم موجود و د پښتون سټوډنټ کونسل مشر ترین صاحب ته مبارکي ورکوم چې دومره ښایسته غونډه را جوړه کړه احمد خان خپلواک ته دې مبارک شي چې د هغه کوښښونو رنګ راوړو ستاسو د ټولو ملګرو دا هڅه چې دا به انشاءالله د یو کال نه بل او د بل کال نه بل به نور هم ښایسته کېږي نور به هم خوند پیدا کوي او تاسو کې به هم ډېر خلک را پیدا کېږي شاعران په روز کال نه وو په تاسو کې څه کال 3 را پیدا شو دا لویه خبره ده بله دا ده چې په اسلام آباد کې پښتو کول زیاته مزه کوي په نسبت د خپل کلي د خپل علاقې مونږ چې مونږ مطلب داسې د کرکټ په ژبه کې چې ووایو نو مونږ ډومestic کرکټ کوو تاسو لږ انټرنیشنل کرکټ کوئ نو مطلب تاسو چې کوم ځای کې کار کوئ دا د لوی کار دی تاسو زموږ سفیران یې تاسو زموږ وطن د نورو قومونو سره هم اوږه په اوږه لګیا یې د خپل کلتور خورونه کوئ د خپل کلتور ساتنه کوئ د خپل شملې اوچتو ساتلو دپاره کوشش کوئ د خپلې لوپټې برقرار ساتلو دپاره هڅه کوئ نو دا لویې خبرې دي الله مو خوشحاله لره او زه خبرې بالکل نه کوم زه شعرونه وایم حالات که راله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو حالات که راله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو
زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو او په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ما خوره خوره ده په خوبونو کې پښتو بل د غزل څه شعرونه دي چې زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه یو دي زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه یو دي او ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي مننه او دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه چوکې نه کمسۍ شته نه شمله نه ګیره برېت دا څه وشو د پیغلو او زلمو رنګونه یو دي زما د وطن خلک یې تمیز کولی نشي د ځینو رهبرانو او د غلو رنګونه یو دي مننه Sit